یاد سیمینار د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون په تالار کې تر سره شو چې د خوست محلي او ملي رسنیو خبريالانو او د اسلام پال ځوانانو ټولنې غړو پکې برخه اخیستې وه. د دغه سیمینار پر مهال د خوست شیخزاد پوهنتون استاد او د ژورنالیزم پوهنځي رئیس محمد خان یازي د اسلامي او افغاني فرهنګ په خپرولو کې د رسنیو د رول په اړوند پراخ معلومات د سیمینار ګډونوالو سره شریک کړل. هغه ویل رسنۍ د خپرولو یوه بهترینه وسیله ده. باید هر خبريال د اسلامي او افغاني کلتور په خپرولو کې ونډه واخلي. د معلوماتو ترڅنګ اسلامي او افغاني کلتور خلکو ته ښکارا وښایي. د اسلام دین په نړۍ کې یو بهتر دین ده او موږ غواړو چې د همدغه بهتر دین په رڼا کې د افغاني او اسلامي کلتور اړخونه د رسنیو لارې چې مثلا موږ کلتوري اړخونه څنګه کولی شو د رسنیو لارې خلکو ته خپاره کړو، ځکه اسلام په ټولو ادیانو کې بهتر ده او افغاني کلتور سره دی چې یو کلتور یا فرهنګ ده په نړۍ کې د یو قانون په شکل باندې هم منل شوی. د اطلاعات او فرهنګ ریاست نماینده عبدالرحیم عاطف هم په خبرو کې دا ډول ورکشپونه مهم وبلل. هغه ویل خبريالان او د رسنیو کارکونکي کولای شي د اسلامي او افغاني فرهنګ په خپرولو کې رغنده رول ولوبوي. اطلاعات او کلتور ریاست هڅه کوي چې په راتلونکي کې ورته نور ورکشپونه دایر کړي تر څو د دوی د علم په برخه کې او د عامه پوهې په برخه کې او د څنګه د نورو برخو د ژوند په برخه کې دوی ته لا ګټور تمام شي. د سیمینار ګډونوال په خپلو خبرو کې یاد سیمینار ګټور یاد کړ او ویل د اسلامي او افغاني فرهنګ د خپرولو په اړوند مو نوي معلومات ترلاسه کړل. کولای شو چې د رسنیو له لارې په دې برخه کې کار وکړو. اطلاعات او کلتور ریاست نه هم ځانګړې مننه کوم چې دا ډول سیمینار په لار واچو او موږ غواړو چې دا ډول سیمینارونه نور هم په لار واچوي ځکه چې خلک په دې باندې پوهیږي چې د ټولنې د رسنیو رول په افغاني او اسلامي ټولنه کې څومره ده. دا ډول سیمینارونه ډېر ارزښتمن تمامېږي او بله دا چې رسنۍ د افغاني کلتور یا د اسلامي کلتور د خپروي لپاره یوه ښه وسیله ده. نو د ژورنالیستانو ته او په عموم کې ځوانانو ته داسې یو پیغام ورکول چې موږ که رسنیو کې کار کوو یا رسنیو کې معلومات خپرو باید دغه خپل اسلامي کلتور او افغاني کلتور سره مناسب وي. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د سیمینار ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې ورته نور سیمینارونه به هم جوړوي ترڅو ځوانان په اړونده برخه کې لا زیات معلومات ترلاسه کړي.